بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن ورځ درس چې دی د عضلاتو په ادامه سره د لاور لب مسل موږ تاسو وایي. په لاور لب کې موږ تاسو نن د خلاص ان شاء الله فوټ عضلات وایي. د پښې عضلات موږ تاسو وایي، هغه عضلات چې د بجلی کې د بند څخه لاندې موقعیت لري. تاسو چیرې د لاس عضلات په یاد دي؟ په لاس کې موږ تاسو په هند کې کوم مسلس ویل چې نر هایپوتینر مثال دغه رقم خپل انټرووس مسل و پلمارس او ډورسالس. کوم هغه چیرې په یاد دي نو دا هم ان شاء الله هغه ته ورته دي، ان شاء الله اسانه دي، هغه ته ورته دي، اکثره هغه ته ورته دي د خیر سره. نو موږ تاسو راځو ان شاء الله په لاور لم کې موږ څلورم ګروپ عضلات وایو چې هغه د فوټ عضلات د پښې عضلات دي. دا عضلات په دوو ګروپو کې متحد کیږي. یو ګروپ چې دی هغه ډورسل مسل دی، بل ګروپ یې پلانټر مسل دی. ډورسل هغه عضلات چې د پښې سربیره موقعیت لري، د پښې د پنجې یا ګوت سربیره لوړې خواته موقعیت لري. او پلانټر چې لاندې د تلې خواته موقعیت لري، لاندې د تلې خواته چې لري موقعیت لري. نو اول راځو هغه عضله وایي چې هغه ډورسل ده، یعنی سربیره موقعیت لري، د ګوتو سربیره دغه عضله ده شمس. عموما په دغه برخه کې یوازې دغه یوه عضله شته، صحیح شو. نور اکثره چې وه هغه دغه د ټیبیا انټیریل مسلس وه یا لیټرل مسلس وه، هغه اکثر ته لاندې راتلله نه. د سربیره ډورسل پارټ کې یوازې دغه یوه عضله ده چې هغه د اکسټنسور ډیجیټورم بریویس. موږ تاسو پرون ورځ کې یو بل عضله وویله چې هغه د ټیبیا انټیریر مسل و، مخته موقعیت درلودي چې هغه اکستنسور ډیجیټورم لونګس و، هغه اوږده عضله وه، نه لونګس عضله یې وه چې څه پرون موږ تاسو ویله. نن یې موږ تاسو دغه بریویس موږ تاسو دغه لنډه عضله موږ تاسو وایو دا چې د خپله د پښې د فوټ په ډورسل برخه کې موقعیت لري. دته ویل کېږي اکستنسور ډیجیټورم بریویس. موږ تاسو په لاسو کې هم ویلي وه که هر وخت موږ تاسو په لاسو پښو کې د ډیجیټورم عضلې نوم واورو، ډیجیټورم عضله دا عضله حتمن د څلورو ګوتو لپاره کار کوي. یوازې غټه ګوته نشته پکې، په لاس کې پولیس او په پښو کې هولیس په نامه، صحیح شو. یوازې غټه ګوته نشته، نور ګرده ګوتو لپاره ده. او اکستنسور معنا خلاصونکې عضله، ګوتې خلاصوي یا لوړ راپورته کوي. بریویس معنا لنډه عضله ده، صحیح شو. او اوږده یې موږ تاسو وویل، هغه په لیک کې موږ تاسو وویل، پرون مو وویل. نو د دې عضلې شروع کېږي، دا عضله چیرې شروع کېږي چې موږ تاسو ورته ګورو. دغه موږ ویلي وو چې د پښې په بند کې ټارسل هډوکي ونه، دغه لاندې اول شروع کېږي ټارلس هډوکی دی، بیا لاندې کلکانس هډوکی دی، نه بیا دلته مخته نیویکولر دی، بیا درې کونیفارم دی، بیا دلته کوپویډل دی، نه دغه ټارسل هډوکي ووتنې وه. دلته دا عضله چیرې شروع کېږي؟ دا عضله دغه د کلکانس هډوکي موږ تاسو وایو چې په سوپیریر لیټرل پارت، دغه پارت دی، دا سوپیریر لیټرل پارت دی، ځکه دا د کوچنۍ ګوتې خوا ده. د کوچنۍ ګوتې خوا چې دا زموږ لیټرل پارت دی، ایسو فسل ور دی او لیټرل پارت ته شروع کېږي شاوس. او بل خپله دغه ټالو کلکانر جوینټ چې دی، ټالس هډوکی دی، دا کلکانس دی. دې ترمنځ دا کوم بند دی؟ ټالو کلکانیل جوینټ، نه دلته یو لیګامنټ شته، ټالو کلکانیل لیګامنټ، ټالو کلکانیل لیګامنټ دواړو ترمنځ موقعیت لري. دغه ځای څخه هم شروع کېږي دلته، دا منځ ته شو. او بل موږ تاسو په لاس کې چې په یادو موږ تاسو په لاس کې دوه نه چې ټیکولم موږ ویلي وو، یو پلکزور بل اکستنسور. دلته هم عین دغه رقم دی، سربیره دلته اکستنسور ټیکولم دی یا داسې فایبروزي الیاپو یو پټی ده، نه او شاته یې بیا چې دی ریپلیکزور دی. نو دلته دغه د اکستنسور ټیکولم څخه هم شروع کېږي. نو درې ځایه شروع شوله، دغه د کلکانس هډوکي لوړ وحشي خوا دغه ځای، د ټالو کلکانیل هډوکي ترمنځ دلته، او بل دلته اکستنسور ټیکولم دغسې شروع کېږي. درې ځایه شروع شول. ختم یې چیرې دی؟ دی راځي دا عضله د هغه موږ تاسو چې بله عضله ویلې پرون چې مو ویله اکستنسور ډیجیټورم لانګس چې موږ تاسو ویل، د هغې عضلې پر ټنډن موږ ویلي وو چې هغه عضله دلته راځي، دا ګوتو په داخلي بندو کې خلاصېږي. دی بیا د هغه عضلې پر ټنډن یا پر بایبر سربیره چې کېږي خلاصېږي، هډوک سره نه خلاصېږي. د اکستنسور ډیجیټورم لانګس عضلې، د اوږدې عضلې پر الیاپو خلاصېږي، د دوهم څخه تر صدرم پورې، صحیح شو. ته دا درې دانې دي شاوس، هغه څلور وه، دا درې دي. نو او بل نرو کم نرو دی چې راځي ډیپ پیرینیل نرو ته راځي، یا موږ تاسو چې وویله پیرینیل معنا پیبولر هم ورته ویل کېږي.
نو ډیپ پرینیل نرم ته راځي. وظیفه یې چې ده نامسه معلومیږي دا ګوتو خلاصول. نو ټوف اکستنشن د پښې د ګوتو خلاصول دا یې وظیفه وه شمس. نو دا موږ تاسې په پښه کې سربیرنه یا ډورسل عضله مو ویل، یوازې دغه یوه عضله وه. اوس راځو لاندې د تلې عضلات وایو. تلې هغې یو څه ډېر عضلات دي، یو څه نمایه ډېر دي، هغه ډېر عضلات دي. اکثره یې د لاس په رقم هم دي ورسره، هغه ته ورته وایل لري. اکثره بیا نوي دي ورسره. نو موږ تاسې راځو پلنټر مسل وایو. د پښې یا فوټ هغه عضلات وایو چې هغه لاندې تلې خواته موقعیت لري. ستاسو چې په یاد دي په لاس کې موږ هم دغسې ویلي د لاس په ورغوي کې چې یو تینر و بل هایپوتینر و نه، چې یو وحشي و بل یې میډیل و بل په منځ کې و. دلته هم دغه رقم دي. یو هغه عضلات چې هغه میډیل ګروپ دي د پښې د تلې لاندې میډیل خواته، یعنې د غټې ګوتې خواته، د هولس. هولس معنی غټه ګوته، یعنې د هولس ګوتې خواته چې دا درې عضلات دي او درې سره په غټ ګوتې پورې مربوط دي، دا وایو. بل لیټرل عضلات وایو چې هغه وحشي د کوچنۍ ګوتې خواته دي، ډیجیټ مینیمي د کوچنۍ ګوتې خواته دي. دا دوه عضلات دي او دواړه د کوچنۍ ګوتې مربوط دي، چې دا پنځه عضلات شول. یعنې په تله کې اول هغه عضلات وایو چې هغه میډیل دي د غټې یا بټې ګوتې خواته دي، چې هغه ته هولس ویل کېږي. هولس، هولس او هولس درې عضلات دي. دوهم بیا هغه عضلات چې هغه په لیټرل یا وحشي ګروپ کې دي یا د کوچنۍ ګوتې خواته دي، په تله کې د کوچنۍ ګوتې خواته دي، چې هغه ته ډیجیټ مینیمي پورې مربوط دي، د کوچنۍ ګوتې مربوط دي، دوه یې دي، ابډکټور فلکسور. او دریم بیا هغه ګروپ عضلات دي چې هغه میډل په منځ کې موقعیت لري، نه وحشي دي او نه انسي دي، په منځ کې تلي په دا منځ کې موقعیت لري، چې هغه ته میډیل ګروپ ویل کېږي، چې هغه یوه سطحي ده ډیجیټورم بریویس، او موږ تاسې ویله موږ اوس اکستنسور ډیجیټورم وویل سربیره چې ونه، لاندې بیا فلکسور ډیجیټورم ده تاسو. بل یې د په منځ طبقه کې د شابوس تر منځه ده، هغه ته بیا کوادرس پلنټر ویل کېږي او فور لمبریکل د لاس په رقم دی. او بل ټول ډیپ یا لاندې عمیق عمیق چې هغه د لاس په رقم انټر اوسس پلنټر او انټر اوسس ډورسل په لاس چې و پلمر او ډورسل ولته بیا پلنټر او ډورسل دي. نو پنځه عضلات په منځ برخه کې موقعیت لري، صحیح. درې میډیل خواته دي یا ونسي خواته دي او دوه چې دي وحشي خواته موقعیت لري، صحیح شو. دا موږ تاسو اوس راځو اول میډیل وایو چې د غټې ګوتې مربوط دي، درې دانې عضلات دي، صحیح شو. د هولس مربوط دي، بیا دوه وایو چې هغه د کوچنۍ ګوتې مربوط دي چې مینیمي وحشي ته، او بیا پنځه وایو چې په منځ کې موقعیت لري. نو اول راځو د غټې ګوتې مربوط یا میډیل پارت کې هغه عضلات وایو چې لاندې په تله کې میډیل قرار لري، یعنې د غټې ګوتې خواته قرار لري، دا میډیل عضلات دي. چې په و کې اول موږ وایو غټې ګوتې چې مربوط دي کوم عضلات دي، هغه ته هولس ویل کېږي. هولس معنا غټه ګوته. نو ابډکټور هولس، ابډکټور څه معنا؟ لرې کوونکی، داسې بغل د خوا موقعیت لري، غټه ګوته داسې لرې کوي، ته ابډکشن ویل کېږي. ابډکټور هولس د غټې ګوتې داسې لرې کوونکی عضله، صحیح شو. دې شروع چیرې ده؟ دا هم په دغه کلکانس باندې شروع کېږي، خو میډیل پروسس باندې. دلته دوه پروسسونه وو، یو یې د لیټرل پروسس و، بل یې میډیل پروسس و. د کلکانس هډوکي پر میډیل پروسس باندې شروع کېږي، صحیح شو. ښه. او بل دلته موږ وایو چې شاته چې شته فلکسور ټنټیکولم شته، د فایبروزیال یا په یو پټۍ ده پر هغه باندې شروع کېږي. ختم یې چیرې دی؟ دی راځي د غټې ګوتې اول بند ته راځي، پروکسیمل پر لینکس په دا بیس باندې ختمېږي. د غټې ګوتې د اول بند په دا بیس قاعده باندې چې کېږي خلاصېږي. نرم یې کم نرم دی. هغه عضلات چې په تله کې میډیل خواته وي هغې ته میډیل پلنټر نرم ورته راځي، صحیح. او هغه چې هغه لیټرل خواته وي هغې ته بیا لیټرل پلنټر نرم ورته راځي، صحیح. وظیفه یې د نامه څه معلومیږي؟ د غټې ګوتې ابډکشن ورکول، لرې کول، او همدارنګه د نورو ګوتو سره په فلیکشن کې هم ورسره کوي، خپل د تلې فلیکشن کې هم همکاري ورسره کوي، خو اصلي وظیفه یې د غټې ګوتې ابډکشن دی. نو دا وه د تلې اول عضله چې میډیل خواته یا د غټې ګوتې خواته وه، چې ابډکټور هولس د غټې ګوتې مربوط وه. دوهم یې هم د غټې ګوتې مربوط ته، هغه ته فلکسور ویل کېږي. فلکسور هولس د غټې ګوتې بندونکی، فلکسور هولس بریویس، یوه لانګس و هغه یې شاته ونه، هغه پرون وویله دا یې بریویس، صحیح شو. دا هم په میډیل کې قرار لري، معنا د غټې ګوتې مربوط ده، صحیح شو. نو چیرې شروع کېږي؟ دا راځي ټینډن آف ټیبیالیس پوسټیریر. ستاسو چې پرون په یاد وي موږ تاسې ټیبیالیس پوسټیریر عضله وویله، دا شاته راتله د شا اوسه. نو د هغې عضلې ټینډن څخه شروع کېږي
او بل خپل د میډیل لیټرل کونیفارم هډوکي نه دغه داخل ته اول کوم د دې خوا راځي دغه غټي ګوتې خواته دغه اول چې د میډیل کونیفارم دی بیا انټرمیډیټ دی او بیا لیټرل کونیفارم یا تبع دا نیفیکولر هډوکي دی دا اول نیکولر دی دغه کونیفارم دی میډیل کونیفارم دغه دی بیا دلته دا میډیل دی دلته میډین دی یا انټرمیډیټ دی او بیا لیټرل کونیفارم دی نو دغه کونیفارم دی دا کوبویډل دی دغه نیوکلر دا نیوکلر هډوکی دی ایسو دغه میډیل دغه میډیل ایسو او دغه لیټرل دا دوه کونیفارم هم شروع کیږي ایسو او دلته شاته کوبویډل چې دی وحش پاته دا کوبویډل هم شروع کیږي ایسو نو بیا ورته ګوري واره د شروع چیرې ده فلکسور هولسه زراده شابس چې د غټې ګوتې مربوط ده او فلکسژن ورکړي دې شروع موږ وویله چې د پوسټیریر ټیبیاري عضلې ټینډن یا پلیس څخه شروع کیږي صحیح دا مو ویل بل مو ویل دغه کونیفارم چې دا میډیل کونیفارم دی او بل لیټرل کونیفارم دی دغه دوه شروع کیږي او بل ته کوبویډ راټوکي دي دې شروع کیږي ختمه چیرې دی دا راځي مشتاسی د غټې ګوتې پروکسیمل فلنکس راځي د غټې ګوتې اول بند د کاتیر برکه د غټې ګوتې اول بند باندې چیږي خلاصيږي صحیح دا ختمو دې ته کم نرم راځي دا هم میډیل خواته قرار لري د تیر عضلې پر کم دې ته هم میډیل پلانټر نرم ته راځي یسو یعنی اونسي د تلی نرم ته راځي وز په چې د نامه معلومیږي فلکشن وکړي یسو هم ګوت فلکشن وکړي یسو او خپل امدارنګه د غټ ګوتې دغه اول فلنکس فلکشن وکړي یسو اول فلنکس شو کې فلکشن وکړي شو دا مو ویل راځو درېیم عضله یې وایو چې دا هم د میډیل اخري عضله ده دا ته به اډکټور ویل کېږي ابډکټور ولې لرې کوونکی وه بلې فلکزور وه کتونکی وه بلې بیا اډکټور ده نږدې کوونکی یعنې د هولس یا غټې ګوتې نږدې کوونکی داخلي دننه چې داخلي نږدې کوي نور ګوتې نږدې کوي د دې شروع څو ځایه کېږي یو دې اوبلیک هیډ دی مایل او بل ترانسورس هیډ دی تیسو ګوري دغه ته اوبلیک هیډ ویل دا مایل کوشت دی دا اوبلیک سر دی او دغه بل ته بیا ترانسورس ویل کېږي په بره پروت دی تیسو دا یو اوبلیک سر دی او بیا ترانسورس سر اول لازم اوبلیک سره مشتاس وایي چې دا چیرې شروع کېږي تیسو د دوهم څخه د صدرم میټاټارسل هډوکي پر بیس باندې شروع کېږي دوهم څخه تر درېیم پورې د دوهم دی تیسو دا درېیم دی او دا څلورم دی دغه څلورم میټاټارسل په دا بیس باندې شروع کېږي دا یوه شروع شوله دوهمه شروع یې دلته دغه وحشي خواته کوبویډ راټوکي دلته کوبویډ راټوکي داسې شروع کېږي صحیح شو داسې شروع کېږي بل د لې مخ خواته لږ دا خواته لږ دلته لیټرل کونیفارم هډوکی دی لیټرل کونیفارم داسې شروع کېږي صحیح شو او بل خپله د پیبولارس لانګس عضلې ټینډن ستاسو په یا پر موږ تاسو ویله پیبولارس دوه عضلې وي چې یوه یې پریویس و بله لانګس وه هغه لانګس داسې په وحش کې داسې راتلله داسې لاندې تېرېدله شا اوس دلته خلاصېدله صحیح شو دی پر دغه عضلې په الیاپو هم خلاصېږي د پیبولارس لانګس عضلې پر الیاپو هم خلاصېږي دا و دغه د اوبلیک سر شروع وه دوهم درېیم څلورم میټاټارسل هډوکي بل کوبویډل و بل لیټرل کونیفارم او بل د پیبولارس لانګس الیاف په دې شروع کېږي ترانسورس هیډ چې دی دغه په برچ پروت نه دا پر باندې پروت دا چیرې شروع کېږي میټاټارسو پدنجل جوینټ یعنی د درېیمې ګوتې د څلورمې او د پنځمې ګوتې ورې دا درېیمه شوله دا څلورمه شوله او دا هم پنځمه ګوته شوله دغه درو ګوتو پر هغه بند چې دغه میټاټارسل د ګوت سره مشت دغه بند ته ویل کېږي میټاټارسو پدنجل جوینټ میټاټارسو پدنجل جوینټ په دغه بند باندې شروع کېږي یسو هلته چې کوم لیګامنټ دی پر هغه لیګامنټو باندې شروع کېږي خلاص ختمیږي چیرې دی بیا هم راځي د غټې ګوتې په پروکسیمل په لینکس باندې ختمیږي یعنې دا درې سره عضلې ختم یو ځای و صحیح شو د غټې ګوتې پروکسیمل په لینکس باندې نو د غټې ګوتې موږ تاسې لاندې تله کې میډیل خواته درې عضلې موږ ویلې چې ابډکټور هولس و بلې ابډکټور ده او بلې هم شو فلکسور
دې ته کم نرم راځي؟ دې ته د هغو خلاف دې ته بیا لیټرل نرم ته راځي. لیټرل داسې وحشي باندې ته راځي ورته. صحیح شو؟ او وظیفه خو د نامه څخه معلومیږي چې اډکشن کوي، یعنې غټه ګوته نږدې کوي او پلیګژن هم ورکوي. صحیح شو؟ او بل همدارنګه دغه رقم ته چې کوم کوس دي شو د ګوتې شاته څخه کوم کوس دي، دغه ار کوس کې تثبیت رامنځته کوي په وخت سره. دا وظیفه. دا ته تلي اول درې عضلات چې د غټې ګوتې مربوط وو. اوس راځو هغه 15 عضلات وایو چې هغه د کوچنۍ ګوتې مربوط دي، کوچنۍ ګوتې خواته قرار ده. صحیح شو؟ دا عضلات موږ څه وایو؟ راځو اول د کوچنۍ ګوتې مربوط ابډکټور وایو چې کوچنۍ ګوتې وحشي خواته قرار لري او دا ګوته لرې کوي. څه به کوي؟ لرې کوي. ابډکشن ورته لرې کوي. د دې شروع چیرې ده؟ شروع دغه د اکرانون هډوکی دي چې اوس د اکرانون په پوزیټیو باندې شروع کېږي. ختمه چیرې دی؟ ختمه راځي د کوچنۍ ګوتې د اول بند پروکسیمل بند ته راځي. د کوچنۍ ګوتې اول پروکسیمل په لینکس ته راځي. صحیح شو؟ او همدارنګه دغه پنځم میټاټارسل په دې باندې هم خلاصېږي. پنځم میټاټارسل. نه ما څه وویل چې د تلې وحشي خواته لیټرل خواته چې کوم عضلات دي هغې ته وحشي نرم راځي. نو نرم چې راځي لیټرل پلنټر نرم راځي. د غټې ګوتې خواته چې وه هغه میډیل نرم وه، نه دا وایي چې لیټرل نرم شي. اوس وظیفه یې چې د نامه څخه معلومیږي ابډکشن ورکوي، کوچنۍ ګوته لرې کوي او پلګژن کې هم کومک کوي ورسره. دا و د تلې د لیټرل یا وحشي خواته اول عضله چې کوچنۍ ګوتې مربوط وه. اوس وایو دوهمه عضله فلکزور ډیجیټ مینیمي، د کوچنۍ ګوتې بندونکې عضله بریویس او کوچنۍ عضله ده. صحیح؟ دی هم دغسې په لیټرل یا وحشي قرار لري. د دې شروع چیرې ده؟ د پنځم میټا ټارسل هډوکي په بیس باندې شروع کېږي. دغه بیس دی. صحیح؟ دا پنځم میټا چې دی ټارسل دی پر بیس شروع کېږي. او یا هم دلته د تلې اوږد لیګامنټ دی پر هغه باندې شروع کېږي. ختمه چیرې دی؟ دغه د کوچنۍ ګوتې اول بند دی. دغه کوچنۍ ګوتې اول لکه بل عضله چې موږ وویل کوچنۍ ګوتې اول بند دی. اوس ګوره د غټې ګوتې مربوط عضلات چې وه که ابډکټور وه که اډکټور وه که فلکزور وه کله د غټې ګوتې پر اول بند ختمېدلی شي. اوس دا دوی چې بیا اوس موږ تاسو وویلې دا د کوچنۍ ګوتې چې کېږي په اول بند باندې ختمېږي. نه بیا دا وحشي عضله ده لیټرل ده، نه ته لیټرل پلنټر نرم ته راځي. او وظیفه یې د نامه څخه معلومیږي چې پلګژن رامنځته کوي. چې کوي پلګژن رامنځته کوي. دا وظیفه سوه ده. راځو د کوچنۍ ګوتې مربوط درېیمه عضله موږ تاسو وایو دې ته فلکزورم ډیجیټورم وایي کېږي. د کوچنۍ ګوتې خواته یا میډل کې قرار لري شاوس چې په منځ کې موقعیت لري شاوس. دا ته بیا فلکزور ډیجیټورم ویل کېږي. یعنې دا بیا چې ده کوچنۍ ګوته پکې شته خو غټه ګوته نشته پکې. موږ تاسو ویلي وه چې ډیجیټورم نوم چې موږ تاسو واورو په هغه کې غټه ګوته نه راځي. صحیح شو؟ غټه ګوته نه پکې راځي. نو دا بریویس ده. یو لانګس وه هغه مو پرون وویله. دا چې ده دا بریویس ده. دې شروع چیرې ده؟ دا هم په دغه کلکانس باندې شروع کېږي. کلکانس په پوزیټیو باندې شروع کېږي. صحیح شو؟ بس لنډ دغسې زده کړئ انشاءالله اسان. ختم یې چیرې دی؟ راځي دوهمه درېیمه څلورمه پنځمه. ما څه ویلي وه چې تاسو ډیجیټورم نوم واورئ یوازې اوله ګوته ځینې زده کوئ. که لاس و پولیس که پښه وه پولیس دا اول ګوته ځینې زده کوئ. نور دوهمه درېیمه څلورمه پنځمه ګوتو ته راځي. صحیح شو؟ د ټولو ګوتو پر میډل په لینس باندې ختمېږي. په منځني بند باندې ختمېږي شمس. په منځني بند باندې چې کېږي نرم کم نرم دی. منځ کې موقعیت لري دی میډیل نرم ته راځي. میډیل نرم ته راځي. وظیفه یې خو نامه څه معلومیږي. دغه څلور سره ګوت ته فلکژن ورکوي، یعنې قطعي یې لاندې خواته قطعي. څلور سره ګوت څه په کوي؟ لاندې خواته داخلي خواته څه په کوي؟ قطعي یې. دا وه د میډیل خواته درېیمه عضله. اوس راځو څلورمه عضله پسې وایو. دا بیا کوادراتیس پلنټي عضله ده. څلور زولهیي غوندې عضله ده شابوس چاکونجا کوادراتیس پلنټي عضله دغه عضله ده. شروع یې د کلکانس لیټرل او میډیل خوا دواړه خواته شروع کېږي. یو یې میډیل هیډ دی بل لیټرل هیډ دی. دا د غټې ګوتې خواته چې دی دغه میډیل دی میډیل هیډ دی. صحیح شو؟ او دا بل لیټرل هیډ د کلکانس د میډیل او د لیټرل څخه شروع کېږي. صحیح شو؟ دا شروع شوله. ختم یې چیرې دی؟ ختم یې دا پر هډوکو نه ختمېږي. دا راځي دلته د نورو عضلاتو پر ټنډن باندې خلاصېږي. کوم عضلات؟ فلکزور ډیجیټورم لانګس هغه اوږده عضله چې شاته چې پرون موږ تاسو وویله داسې راتلله شاته داسې راتلله څلورو ګوتو پر آخري بندو باندې چې کېدله خلاصېدله. د دغه عضلې پر دغه الیاف باندې خلاصېږي شمس.
نو ټینډن اف فلکزور ډیجیټورم لانګس ان دغه د فلکزور ډیجیټورم لانګس عضلې پر دغه الیاف خلاصیږي ده شروع د کلکانس یو بغل بل بغل دی ختمه دغه د فلکزور ډیجیټورم لانګس عضلې پر الیاف خلاصیږي نربه لیټرل نرو لیټرل پلانټر نرو دی وظیفه یې چې ده د میټا تارسوپلنجل جوینټ د دوهمې څخه پنځم پورې فلیکژن ان دغه ساحه فلیکژن رامنځته کوي دغه ساحه چې کی فلیکژن رامنځته کوي یا تلي فلیکژن رامنځته کوي څنګه دا وصل لرم عضله پسې چې مدیریت ته موقعیت لري اوس یې ښه ښه اوس راځو لبریکل مسل مشتاس وایي دا په مینځ کې موقعیت لري میډیل عضلات د لاس پر کم دي سیسو لاس هم لمبریکل بل ته هم شتي لمبریکل عضلات سته لمبریکل مسل چې دا خپل چیرې شروع کیږي دا هم د داخل فلیکزور ډیجیټورم لانګس عضله چې پرون مشتاس ویل شاته موقعیت درلود د سره تلله د هرې ګوتې پر اخلي په لینکس کې د خاصه د شمس دغه عضلې پر فایبرو باندې شروع کیږي د فلیکزور ډیجیټورم لانګس عضلې پر فایبرو شروع کیږي د امریکا عضلات سیسو څلور عضلات شمس حتمه چیرې دی راځي خپل د پروکسیمل فلنکس هغه اول د هرې ګوتې په اول بند باندې بېله غټې ګوتې د هرې ګوتې په اول بند باندې چې کیږي خلاصېږي میډیل طرف ته په دې خلاصېږي شمس نربه کم نرب دی خپله دلته میډیل نرف هم راځي لیټرل هم دواړه ورته راځي شمس او وظیفه یې شته فلیکژن کوي د دغه تلي لاندې خواته فلیکژن کوي یا ګوتې لاندې چې کوي کته یوازې اول څلور ګوتې اول نه د اول څخه بغیر څلور ګوتې سیسو غټه ګوته نه پشکې راځي اوس دوی هغه عضلې وایو چې په لاس کې هم مشتاس ویلي وي انټرووسس عضلات چې وایه پلنټر د تلي خواته ده او بل ډورسل د لوړ خواته قرار ده نو اول انټرووسس هغه عضله چې د هډوکو ترمنځ ده خو په تله کې موقعیت لري شابس سیسو د په منځ کې دي میډیل عضلات کې راځي شابس دا عضلات عموما کې درې درې دي په لاس کې هم مشتاس ویلي وي موږ ویل چې یا به درې یا به څلور نه دلته اکثره وخت درې درې قرار لري شابس دې شروع چیرې شروع کیږي خپله د میټاټارسل هډوکي میټاټارسل هډوکي په میډیل پارت ګوري دا دلته شروع شو د هډوک څخه دا دلته شروع شو د هډوک څخه دلته شروع شو د هر میټاټارسل په میډیل خواهش کې شروع کیږي درې عضلات تیزو حتی مې چې دی مو وایي چې دا راځي د هرې ګوتې پروکسیمل فلنکس نورو پر کم شاوس د ګوتې اول بند ته راځي پر دې خلاصېږي نربه کم نرب دی دا خو د ټول خواته قرار لري نه ته د ټول نرب ته راځي ټول نرب ته راځي وظیفه یې که ستاسو چې د لاس هغې په یاد یې انټرووسس چې وه هغه اورې پلمارس چې وه د ورغوي هغې چې وه دلته یو پلنټر دی دې ګوتې سره نږدې کولې نو ګوت چې ورکوي اډکشن ورکوي ګوتې سره نږدې کوي یا فلیکژن کې هم کوم سره کوي نو دا انټرووسس عضلات په لاس کې چې پلمارس وه او په پښه کې بیا پلنټارس چې ده دا دواړه وظیفه یو شی د شابس ګوتې سره نږدې کوي اډکشن ورکوي خو فلیکژن چې هم کوم سره کوي او هغه چې بیا ډورسل دي شاخواته په پښه کې سربیره او په لاس کې شاخواته موقعیت ته دي هغو دې بیا ګوتې سره لیرې کوي دغه عضلات دي ډورسل انټرووسس ډورسل عضلات په پښه کې سربیره نه لوړ خواته موقعیت ته دي صحیح د دې شروع چیرې ده د اول څخه تر پنځم میټاټارسل هډوکي په اپوزیټ شاو دا مخالف طرف شروع کیږي صحیح شروع کیږي ختمه چیرې دی هم راځي د هرې ګوتې پروکسیمل فلنکس ته راځي پر دې به یې خلاصېږي اکثره وخت شي څلور جوړېږي نور اکثره وخت درې جوړېږي صحیح نربه کم نرب دي لیټرل نرب ته راځي لیټرل پوینټر نرب ته راځي دی اوس پاتې شته دی بیا ابډکشن کوي دی بیا ګوتې سره لرې کوي په لاس کې هم ډورسل دلته هم ډورسل دا انټرووس دي ګوتې سره خلاصوي ګوتې سره لرې کوي پلنټر او پلمارس په لاس کې پلمارس ته ورغوي هغې پښې کې بیا د پلنټر هغه انټرووس ده هغه بیا ګوتې سره نږدې کوي دا یو د بل داسې برعکس تاثیر سره لري دې ګوتې داسې لرې کوي داسې کشي او داسې خلاصوي سره ګوتې صحیح نو دا وې زموږ تاسې د پښې یا فوټ عضلات چې نور انشاءالله موږ مسخ خلاص و د خیر سره بیا به د خیر انشاءالله موږ تاسې جوینټونه د خیر سره شروع